د ښرنې ښار د ښاریانو یوه ستونزه د اوبو د کمښت په برخه کې وه چې په ښار کې به پاکې اوبو له اړتیا سره سمې نه پیدا کېدې. وړمه ورځ ولایتي ادارې او ښاروالي ریاست د خلکو له غوښتنې سره سم د پاکو اوبو د ذخیرې لپاره د 2 فلزي ټانکیو د جوړېدو قرارداد له سپرنوري شرکت سره د 3 میلیونه افغانیو په لګښت لاسلیک او چارې یې رسماً پیل شوې. دا پروژه به د ښار په 2 برخو کې ورغېږي او د 20,000 لیتره پاکو اوبو د ذخیره کولو ظرفیت به ولري. ټول ښار ته د ورسانۍ افتتاح وسوله. دلته به د اوبو ډګۍ جوړیږي او له هغه لارې د ټولو مارکیټونو ته د مارکیټونو مخې ګلدانونو ته اوبه تقسیمیږي او امید لرم چې له دې لارې به دا ښار سرسبزه سي او دلته به یو مزیده ښکلا ورته راشي او انشاءالله تقریبا 3 میلیونه لګښت په دغه پروژه باندې راشي. د ښرنې ښاریان وایي چې په ښار کې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه وه او په دې سره به د ښار ونو او بوټو ته هم په وخت اوبه ورسیږي او ښار ته به ښکلا ورکړي. ښار کې غټه ستونزه وه د اوبو چې موږ په ښار کې اوبه نه لرلې. د ښار د اوبو له کمښت سره ډېر مخامخ وو. داسې سیستم چې نه هغه ښار له ډېرو ناخوالو یا مطلب چټلیو سره له دو سره مخامخ نو وخت چې دلته ډېر خلک ژوند په ښار کې کوي البته چې پاکي موجوده وي د اوبو یو د حیاتي ماده ده. د پکتیکا ښاروال د راتلونکي پلان په اړه وایي چې د ښار خامه کوڅې او فرعي لارې به هم په اساسي ډول د کیر په واسطه ورغوي چې د خلکو لپاره تګ راتګ نور هم اسانه شي. او په آینده کې د انشاءالله د ډېر کم وخت لپاره تاسو به دا پروژه به افتتاح کړئ. تاسو شاهدان اوسئ چې په پلان کې د اخر کوم سړکونه او کوڅې دي د هغو ټولو لپاره په اساسي ډول جوړول یعنې په قیر باندې جوړول هم په نظر کې لرو چې هغه به انشاءالله په لنډو شپو کې افتتاح وشي. په پکتیکا کې د ښاروالي خدمات داسې مهال ګړندې کیږي چې د ګاونډي ولایت پکتیا ښاروالي وروستۍ کړنې په ټول افغانستان کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې.